ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. نشه یو له بدو عادتونو څخه ده چې زیاتره نارینه پرې اخته کیږي. که څه هم د نشهیي توکو څښنه د اسلام مبارک دین له نظره حرامه ده، بلکې د دې ترڅنګ مو هوسا ژوند هم بربادولی شي. د اسلام سپېڅلی دین هم نشه یو حرام عمل بللی او څښونکو ته یې د نه څښنه امر کړی دی. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشهیي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسان بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپل کورنۍ سره مینه نه لري. د ژمن راډیو ژمن شننه درنو اوریدونکو ستړي مشئ، هیله ده روغ به وئ. بیا هم د ژمن راډیو ژمن شننه خپرونه کې څنګه یو انسان په نشه روږدی کیږي او له دغه بده پدیدې انسان څه ډول ژغورل کیږي، دې ته مو خپرونه ځانګړې کړې ده. زموږ سره د نن بحث میلمانه د خوست امنیه قومندانۍ ویان طاهر احرار او ترڅنګ یې ډاکټر عاشق الله او ځوان قدرت الله ترار دي. او دغه خپرونه د یونسکو په ملاتړ خپریږي. تاسو کولی شئ زموږ نور خپرونه هم واورئ، خو نننۍ خپرونه موږ په نشهیي موادو روږدو کسانو ته ځانګړې کړې ده. نو تاسو درې واړه میلمنو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. ډېره مننه. ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته راجع کېږي، نشهیي مواد څه ته ویل کېږي؟ ډېره مننه. په لومړیو کې د ژمن راډیو قدرمن تاسو، قدرمن احرار صاحب، د څنګ ملګری او په عموم کې ټولو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. واقعا چې یوه ډېره مهمه او زړه راښکونکې موضوع ده. لومړیو کې راځو نشه پېژنو. هر هغه شی یا هر هغه مواد چې د انسان شعور، روان، ذهني او فزیکي حالت بدلوي، تغییر ورکوي او په مقابل کې عکس العمل وړاندې کوي، له نشهیي شیانو څخه عبارت ده چې له جملې څخه یې د ځینو یادونه کوو چې الکول، شراب، سیګریټ، ترڅنګ اپیم، کوکاین، هیروین، چرس او ټول هغه شیان چې د انسان شعور او روان او د هغه په اخلاقو او کردار کې بدلون راولي نشې ته ویل کېږي. چې دغه د نشهیي موادو ستونزې په ټولنه کې ډېره پراخه ده چې بشر ورسره له ډېره پخوا زمانې څخه مخامخ دی او هغه مواد چې د انسان شعور له منځه وړي، که څه هم چې د اسلام له نظره حرام دی او په توبت کې هم تر حرامو او تر مضرو تر دې چې په مړینه تمامېږي په ډېره بده سترګه ورته کتل کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب، عاشق نشه د انسان وجود ته څومره مضره ده؟ ډېره مننه. انسان د فردي ستونزې ترمنځ اقتصادي، صحي، روغتیايي او په اصطلاح ټولنیزه ستونزې رامنځته کوي چې د هغه له جملې څخه په لومړیو کې که د ډېر یوه کم هغه نشهیي مواد، هغه نشه چې په ټولنه کې ډېره عام ده، سګرټ په مثال کې ووایو، دغه له جملې څخه سګرټ د نیکوټین او بنزوین په نامه سره یو ډول مواد لري چې که چېرته دغه نیکوټین او بنزین په نوم مواد یو انسان ته د زرک له لارې زرک شي، د 10 او 40 ګرامو په اندازه سره د یو انسان د مرګ سبب کېږي او ترڅنګ یې روغتیايي ستونزې چې په اصطلاح د زړه د ناروغیو سبب کېږي او دغه احتمال تر 50% پورې لوړوي. تنفسي سیستم تر اغېزې لاندې راولي. تنفسي سیستم کې اکثره د سږو او مریو د دغه کیمسرونو تقریبا 15% لوړوي چې دغه دلته اعصاب زیانمنوي. عصبي سیستم کې د انسان په تشوشاتو ان تر دې چې په
به اعتیاد یې اخته کوي. اعتیاد خلک ته ویل کېږي چې که انسان بار بار د هغې له منع کېدو څخه وساتل شي خو بیا هم هغه اخته کس اخته شخص د خپل عمل څخه دی نه راګرځي، نو په دې اساس اقتصادي ستونزې که ووایو یو په نشه او په اعتیاد باندې روږ دی شخص په ټولنه کې کوښښ کوي چې هغه اهداف نشهیي مواد د پیسو له لارې دی لاسته راوړي. په دې اساس دلته د دغه د لاسته راوړلو لپاره اقتصادي رکود سره نوموړی شخص مخامخ کیږي او ترڅنګ یې دغه کس بیرته په آینده کې په دې ټولنه کې د خپل صحت د بیرته ترلاسه کولو لپاره دی بیرته اقتصادي لارو چارو باندې غور کوي، په ټولنه باندې بار ګرځي او د ټولنې داسې یو شخص ګرځي چې هېڅوک د احترام په نظر نه ورته ګوري. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ځوان ترار صاحب. ولې انسان په نشهیي موادو روږدی کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خو تاسو ته قدرمنو مېلمانو احرار صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب ستاسو تخنیکي ملګري او د ژمن د مایک له طریقه ټولو درنو او ګلاله اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې ښه به وایي بیا له تاسو مننه چې داسې یوه خوندوره برنامه چې د ټولنې لپاره ډېره اړینه او مهمه ده رامنځته کړې مو ده او مېلمانه مو راټول کړي دي. قدرمن درمان صاحب ستا د پوښتنې په مورد زه دومره ویلی شم دا لاملونه ډېر زیات دي خو دا په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کله په یوه سیمه کې حاکم نظام وي یا په نشت حساب وي یا البته بیخي موجود نه وي. تر څنګ یوه بله مسله دغه چې هغه زیات غربت او بیکاري د دې لامل کیږي چې خلک نشې ته اړ کړي او په نشهیي توکي اخته شي. او د دې تر څنګ مخکې مې اشاره وکړه بېروزګاري او سالم مصروفیت نه درلودل او د دې تر څنګ د ناپوهۍ یا جهالت دور یا په دغسې ټولنه کې چې هلته درس نه وي، زده کړې نه وي، مکتبونه نه وي، څوک هغه ډول چې مثلا دغې نشي په اضرارو پوه شي، د هغې په زیانونو پوه شي، هغه څوک نه وي مثلا له منبر لا نیولي تر د کلي تر یو ښوونکي پورې دغسې څوک نه پیدا کېږي چې یو چا ته یو ځوان ته یو فامیل ته یو کورنۍ ته ووایي چې دغه کسان یا دغه نشې د حالتونه دغسې خو په عموم کې زه چې څومره پوهېږم چې د نشې په نشه د روږدي کېدو لاملونو له جملې څخه تر ټولو هغه اهم هغه چې دی هغه بېروزګاري ده او بل په ټولنه کې د عامه پوهاوي نشتون دی په دې مورد چې مخکې ما اشاره وکړه چې کله حکومتونه نظامونه او دولتونه د دې لپاره اړین تدابیر ونه نیسي مثلا په د اسلام په مبارک دین نه رانیولي دی په ټولو اسلامي هیوادونو د قوانینو له مخې هر هغه څه چې نشه راوړي سړی بېهوشه کوي هغه حرام بلل شوي دي او څوک چې دغه عمل ترسره کوي هغه د قانون په نسبت مجرم بلل کېږي. که چېرته دغه موارد یا بیخي په نشت حساب یا وي نه نو د دې لامل کېږي چې یو څوک په نشه اخته شي. ډېره مننه ترار صاحب. که څه هم په اوسنیو وختونو کې موږ تاسو ته معلومه ده د رسنیو له لارې د سوشل میډیا له لارې د امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي موادو پر وړاندې مبارزې مدیریت په دې برخه کې خپل ګامونه ګړندي کړي تیز کړي دي او د خوست په زیاتره سیمو کې چې وړاندې هلته دغه د نشهیي موادو کرکیله یا که کرکیله نه وه هغه د استعمال یې بیخي زیات و هغه تر ډېره یعنې تر ډېره له منځه تللی دی. خو بیا هم زیاتره ځوانان چې دوی په نشهیي موادو معتاد دي له هغې سره نور ځوانان هم همدغه برخې ته یا دغه برخې ته هڅونه کېږي یا هڅول کېږي. د دې لپاره کوم پلان مهم دی چې سړی ونیسي؟ ډېره مننه درمان صاحب. دغه کچه د دولتونو ته اړوندېږي. دولتونه مجبور او مکلف دي چې د خپلو ټولنو لپاره یو داسې میکانیزم یوه داسې پالیسي رامنځته کړي چې هم ځوانان له دې ناوړه او بدمرغه ناروغۍ څخه وژغورل شي او د دې تر څنګ دوی ته سالم مصروفیتونه هم پیدا کړي. په اوس کې لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه برخه تر ډېره پرې د کنټرول شوې ده. د نظامي ارګانونو په هلو ځلو هغه کرکیله چې په پلورو پراتو سیمو کې د کوکنارو البته وه یا د چرسو یا نورو مواردو وه هغه تقریبا له منځه تللي دي او هغه قاچاقبران یا خرڅوونکي چې پخوا زیات تر سترګو کېدل هغې کچه اوس بیخي که زه وایم په نشت حساب شوې ده. همدا یو لامل دی. زه مثال در کوم چې په اوس وخت کې
د نشایي موادو د کمښت له امله زیاتره ځوانانو هغه دواګانو ته یا هغه نشایي موادو ته مخه کړې ده چې دواخانو او ډاکټران یې پلري، په دواخانه کې البته پلورل کېږي. خو دولت چې دغې برخې ته هم متوجه شو، توجه یې وکړه، اوس هغه برخه هم تقریبا له منځه تللې ده. نو د دې دپاره اړینه ده چې نظام، حکومتونه، وزارتونه څه ډول چې د نشایي موادو پر ضد مبارزه کوي، د هغې تر څنګ که زه یوازې ووایم چې حکومتي ادارې یا نظامي ارګانونه په دې به زه فکر نه کوم چې بریالي شي چې یو څوک دې یوازې په دې مجرم وګڼي چې مثلا ته نشه کوي. خو که د دې تر څنګ د دې اجراعاتو تر څنګ ورته سالم مصروفیت په یوه ټولنه کې یو ځوان ته پیدا شي، هغه سهار له خپل کوره راځي، خپل کاروبار کسب لري، خپله وظیفه او دنده لري، مثلا له کاري صاحب سره په څنګ وظیفه کوي، له بل چا سره په بل ریاست کې لري، نو هغه به دې ته وزګار نشي، هغه به دې ته مجبور نشي چې هغه نشه وکړي یا بل څوک نشي ته تشویق کړي. خو که یو ځوان چې هغه نوی ځوان شوی وي، سالم مصروفیت نه لري، درس او تعلیم یې ویلی وي، بیا په داسې یوه ټولنه کې چې موږ او تاسو پوهېږي چې دلته د پوهې کچه ټیټه ده، په داسې ټولنه کې رالویږي او دغه د ټولنې هغه نور افراد ویني چې په دا ډول مرضونو اخته دي، نو هغه تشویقېږي، ځکه د هغې ذهن کار پرې مصروفیت نه لري، هغې ذهن کار نه کوي، نو ځان دوی په دغه ډول نشایي موادو اراموي چې دغه پایلې بیا ښې نه وي او دغه چا په اصطلاح دغه لکه یو وبا داسې په دې ټولنه کې ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار، د نشهیي موادو پر وړاندې ستاسو مبارزه تر کومه کچې ده؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د ژمن رادیو او تلویزیون درنو همکارانو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. همدغه راز د یادې ادارې لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزویانې. تر څنګ د بحث درانه ګډونوال ډاکټر صاحب عاشق او قدرمن ملګری ترار صاحب، ښه راغلاست ورته وایو. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. د خوست ولایت د امنیتي ځواکونو په استازیتوب بالخصوص د نشهیي توکو سره د مبارزې په لړ کې کیلو ځواکونو په نمایندګۍ دومره یادونه غواړم چې لله الحمد په خوست ولایت کې د نشهیي موادو سره مبارزه هره ګړۍ ګړندۍ ساتل شوي او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لرو. د خوست امنیه قمندانۍ اړوند د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت بیدارو ځواکونو د خوست ولایت په مختلفو مربوطاتو کې د نشهیي توکو پلورونکي، لیږدونکي، قاچاقبران او همدغه راز معتادین کشف کړي او قاچاقبران یې نیولي، عادي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي او همدغه راز معتادین یې د خوست ولایت له مختلفو مربوطاتو راټول کړي دي او د تداوی په موخه یې اړوند روغتیایي ادارې ته سپارلي دي. بله، احرار صاحب تاسو وړاندې یادونه وکړه چې موږ په دې برخه کې معتادین مو اړوند ادارې ته سپارلي دي. نو د نشې موادو په مخنیوي کې مو څومره کار کړی دی په لره پرتو سیمو کې؟ ځکه زیاتره دغه د نشې موادو که د کرکیل نه ووایو، دغه زیاتره د اطرافي سیمو څخه ښار ته راوړل کېدی یا دلته پلورل کېدی یا دغه معتادینو ته ورکول کېدی. په خوست کې د نشهیي توکو سره د مبارزې مسؤلینو د خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې د فعالو کارمندانو لخوا په همدې ولسوالیو کې مشهور قاچاقبران کشف شوي دي او بالاخره عادي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي، چې همدا یو مهم علت دی چې د یادو نشهیي توکو لیږد یا قاچاق تر ډیره بریده کابو شوی دی. ډیره مننه. احرار صاحب، ستاسو دریځ او ترڅنګ یې عموم کې د دولت د حکومتي بنسټونو دریځ په دې برخه کې څه دی او د رئیس الوزرا وړاندې دوی د نشهیي موادو پر وړاندې دوی کوم حکم هم صدر کړی و چې که چېرته یو څوک نشهیي مواد استعمالوي یا هغه پلوري، هغې لپاره سزا او ترڅنګ هغه قانوني برخه څه ډول ده؟ د نشهیي توکو سره د مبارزې په لړ کې د اسلامي امارت د زعیم علي قدر شیخ امیر المؤمنین هبت الله اخوندزاده حفظه الله د یوه ځانګړي فرمان پر اساس د نشهیي توکو سره
جدي مبارزه رامنځته شوه چې بالاخره یې پر وړاندې ګړندی اجراءات ترسره شوي دي. د هغه د ځانګړي حکم پر اساس یو شمېر په لویه کچه پرمختګونه او لاسته راوړنې لرو چې له منځه د خوست ولایت په مختلفو مربوطاتو کې یو شمېر ځمکه چې تقریبا لسګونه شمېر یې لسګونو ته رسیږي، لسګونه جریبه ځمکې ته چې په نشه یي توکو کرل شوي و له منځه تللي او تخریب شوي ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب عاشق، که څه هم د نشه یي موادو استعمال د صحي پلوه هم زیانمن دی او اسلام کې هم حرام ګڼل شوی دی، بیا ولې خلک دغه برخې ته دغه کار ته مخه کړې ده؟ ډېره مننه. اصل کې په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په جګړه ځپلو هیوادونو کې چې دوی همیشه د جګړې همیشه د تیریو یرغلونو د هغې لاندې نیول شوي دي، د تیریګرو لخوا تیری ورباندې شوی دی. په هغه هیوادونو کې البته کمزوره اقتصاد، کورنۍ ستونزې او په هغو ماشومانو کې چې د مور او پلار له لورې دوی سره مسؤلانه چلن نه دی شوی، ماشومان په ذهني لحاظ شکنجه شوي دي، ماشومانو ته هغه ډول توجه نه ده شوي، د ماشومانو په بیا پالنه، په سیوا، د هغوی په تربیه کې غور نه دی شوی. او مهمه خبره دا ده چې د دا ډول نشهیي موادو د کارونې څخه د خلکو ناخبري او د هغوی د زیانونو څخه په اصطلاح بې پامه پاتې کېدل او د خلکو له لورې د هغوی په اړه جدي مسایلو باندې بحث نه کېدل، د خلکو او والدینو او همدا ډول د ټولنې د مسؤلینو له لورې په دې اړه پراخه تبلیغات شتون نه لري. نو په دې اساس د خلک د ځان د غلطونې په خاطر او په کومه ټولنه کې چې روږدي کسان ژوند کوي د هغوی سره خلک ټولنه دا مثلا په هغو کې روابط پالي، ناسته او پاسته لري. نو په دې اساس خلک زړه ښه کوي او یا هم هغه ماشومان چې د پلرانو له لورې مثلا دکان ته د سګریټو، نسوارو په اصطلاح د چرسو او نورو شیانو لپاره لیږدول کېږي. د ماشوم د وخت په تېرېدو سره دا ذهنیت اخلي، دا مفکوره ذهن کې ورته پاتې کېږي چې زه څه کوم، د څه لپاره روان یم او دا کار ښه دی او که بد دی. د وخت په تېرېدو سره د ده دغه خبره د ده وهم په یقین سره بدلېږي. نو په دې اساس دغه بېلابېل لاملونه کېدای شي چې خلک په نشهیي موادو باندې اخته کوي او دغه ناوړه او بشر دښمنه پدیده په ټولنه کې عام او رایجېږي. خوشحاله اوسئ. کور ودان درنه اورېدونکو، ژمن راډیو ده او ترڅنګ ژمن شننه خپرونه د لنډه دمه ده، بیا هم زموږ سره پاتې شئ. ژمن شننه، ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. ښه، بیا هم ستړي مه شئ درنو اورېدونکو، ژمن راډیو ده او ترڅنګ ژمن شننه خپرونه ده. زموږ سره د نن خپرونې قدرمن مېلمانه د خوست امنیه قومندانۍ ویان طاهر احرار او ترڅنګ یې ډاکټر صاحب عاشق الله او ځوان قدرت الله ترار. البته دغه درې زموږ سره د نننۍ خپرونې مېلمانه دي او د خپرونې موضوع مو په نشهیي موادو روږدي کېدل یا څنګه یو کس په نشهیي موادو روږدي کېږي او له دغه ناوړه پدیده څخه څنګه ځان او ټولنه وژغورو. احرار صاحب، تاسو د دغه نشهیي موادو د مخنیوي لپاره په سیمو کې له کومو لارو کار اخلئ؟ قدرمن درمان صاحب، که څه هم وړاندې هم زیاته شوه، په خوست ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشهیي توکو سره د مبارزې په لړ کې خپله ګړندۍ مبارزه همداسې دوامداره ساتل شوي او موږ د خوست ولایت په هغو سیمو کې چې د نشهیي موادو اعتیاد یو څه اندازه
نسبتا نورو سیمو ته زیات دی. په هغه سیمو کې مو موږ همکاران ګمارلي څو معتادین کشف شي او د دې ترڅنګ قاچاقبران او خرڅوونکي کشف شي او د امنیتي ځواکونو ولکې ته وغورځي. موږ تقریبا د دې لارې په تیر 2002 مریض کال په اوږدو کې موږ تقریبا 480 کسان د نشي توکو د پلور په تړاو نیولي او د دې ترڅنګ موږ تقریبا 3000 کیلوګرامه مختلف نوعه نشي مواد په دې کې چرس، تاریاک او نشوار ګولۍ چې په دې کې مختلفي ګولۍ وي هغه نیول شوي او د دې ترڅنګ تقریبا لسګونه جریبه ځمکه چې د خوست ولایت په مربوطاتو کې کرل شوي او له منځه تللي او تخریب شوي. او تر ټولو مهمه دا چې 5 د شراب جوړولو کارخانې موږ کشف کړي او له منځه مو وړي دي. ډېره مننه حرار صاحب. که څه هم تاسو وړاندې یادونه وکړه چې تقریبا له 3000 کیلوګرامو پورې موږ نشي مواد نیولي د خوست په بېلابېلو سیمو کې. هغه سیمې یا هغه لارې چې دغه نشي مواد خوست ته پرې راوړل کېږي یا دلته پلورل کېږي، د هغه لیست لپاره ستاسو تصمیم څه دی؟ هغه لارې تاسو کشف کړي دي؟ د نشي توکو سره د مبارزې مسؤلینو په لویو لارو کې هغه نقلیه وسایط په کلکه توګه څارل کېږي څو نشي مواد خوست ولایت ته را انتقال نشي او یا هم خدای مکړه له خوست ولایت څخه نور ولایت ته انتقال نشي. نو ان شاء الله په لویه کې په افغانستان کې د نشي توکو سره مبارزه جدي شوي او په خوست ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا بیخي ګړندی ساتل شي او په دې برخه کې په لویه کچه پرمختګونه رامنځته شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. طرار صاحب، د نشي موادو څنګه یو کس ژغورلی شي؟ ډېره مننه درمن صاحب. ما مخکې اشاره هم وکړه چې کله یو څوک لومړی خو دا چې یو څوک سالم فکر ولري، ښه فکر ولري، هغه نه غواړي چې په نشي موادو متعهد شي. خو بیا د ټولنې بېلابېلې ستونزې، مشکلات د دې لامل کېږي چې هغه ځوان دې ته وهڅېږي یا یو بل څوک یې وهڅوي چې هغه په ټولنه هغه متعهد شي، په نشي موادو متعهد شي. خو د دې متعهد د ژغورلې لاره طریقه شته نه؟ داسې خبره نه ده چې دا یوه ناعلاجه خبره ده. زه تاسو ته یو څو بېلګې یادولی شم. دلته په خوست ولایت کې څه داسې کسان زه پېژنم چې هغې مسلسل 20 کاله 22 کاله 25 کاله هر ډول نشه کړې ده، خو یا له خدای نه ورته ویره درېدلې ده یا یو څوک ورغلی ده ته هغه فکر ورسم کړی ده، هغې نشه پرېښودې ده. یوې دا لامل او د ترڅنګ ځان ته سالم مصروفیت پیدا کړی دی، د کرنې په برخه کې، په کسب کې، په هنري برخه کې ځان دپاره سالم مصروفیت پیدا کړی دی. یو څه وخت مخکې یو کس مې ولیدو چې دغه په کابل کې د معتادینو په روغتون کې و. د معتادینو په روغتون کې دی و، دی ته دوا لاندې و. کله چې د افغانستان کرکټ بورډ لاړو هلته او هغه کسان له معتادینو جملې یو څو کسان انتخاب کړل، هغې ته یې په بېلابېلو ولایتونو کې وظیفې ورکړلې. هغې د جملې چې د ما کوم کس ولیدو، زه یادوله نه یې نوم اخلم، نه یادوم چې دی چېرته وظیفه لري، خو البته چې ما ولیدو هغه د ده فکر هم جوړ شوی او اوس د لکه یو ښه انسان چې بیخي سالم عقل لري دغه ډول کار کوي. د دې په خاطر چې دغه کچه د نشهیي موادو کچه راټیټه شي، لومړی خو لکه څه ډول چې احرار صاحب یادوري وکړه، دولتي ارګانونه مجبور او مکلف دي چې دغه برخه مسلسل تر تعقیب لاندې ونیسي او دغه برخه نوره هم کنټرول کړي. په سیمه کې، ولسوالیو کې او اطرافو کې خپل کشفي ارګانونو ته، خپل کارمندانو ته وظیفې وسپاري، تر څو نه یوازې نشه خرڅوونکي بلکې هر هغه څوک چې په دې عمل احتیاط شوي دي یا روږدي شوي دي هغه هم راونیسي، له دوی معلومات وکړي چې چېرته ترلاسه کوي، له کومه ځایه ترلاسه کوي. دویمه مسله دا، په خوست کې موږ د معتادینو روغتون لرو، خو د خوست نفوس ته په کتو زه وایم چې دغه کفایت نه کوي دغه روغتون، که د افغانستان اسلامي امارت او اړونده چارواکي د دې په خاطر چې دغه برخه مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کومه ټولنه کې اقتصادي ستونزې وي، جنګ ځپلې وي، جنګونه وي، نو طبعا هغه زموږ ټولنه هغه ټولنه ده چې دلته تقریبا 40-50 کاله، تقریبا نیمه پېړۍ دلته جنګونه تېر شوي دي.
وژنې شوي دي، بد اقتصادي وضعیت موږ او تاسو ننداره کړی دی، بېلابېلې ستونزې او لاملونه دي. نو طبعا په دغه ټولنه کې د دغه ډول کسانو هغه شمیر زیات دی، خو بیا هم که چېرته موږ او تاسو وغواړو او دولت له موږ سره په دې کې همکاري وکړي او هغه د ټولنې هغه لوستي کشر یا ځوانان چې هغه ته د ټولنې زیانونه معلوم دي، هغو کسانو ته چې ماشومان وي لا نه دي رږدي شوي، یا هغه کسان چې رږدي شوي دي په د بد مراز باندې، هغې ته مسلسل دغه ډول توضیحات وکړي، نصیحتونه وکړي. زه ګمان کوم چې دغه برخه به یې تقریبا تر ډېره هواره شي. او یوه بله مهمه مسله، موږ او تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو د هر جمعې په ورځ په کلیو ولسوالیو کې لویو مسجدونو ته ځي او هلته امام پسې لمونځ هم کوو. د لمانځه مخکې تقریبا د نیم ساعت 1 ساعت لپاره ملا صاحب موږ ته تقریر کوي، بېلابېل موضوعات د دغې تقریر لپاره انتخابېږي. که چېرته د حج او اوقافو د ریاست په ولایتونو کې په دغه برخه کې ملایمه صاحبانو ته دغه وظیفه وسپاري چې مثلا په میاشت کې یا په 2 میاشتو کې یا په 2 اونۍ کې یا په 3 اونۍ کې د تقریر یوه برخه دې برخې ته ځانګړې کړي، تر څو هغه د ځوانان چې روږدي شوي له دغه نه په دیني لحاظ یې وویروي که نه. البته دوی ته سالم دین خو موږ او تاسو ته واضح دی چې هر هغه څه چې نشه راوړي انسان بهوشه کوي هغه په اسلام کې حرام دي که نه، خو دوی پازیانونه هم په دیني لحاظ ورته وغږي، هم په طبي لحاظ. ډاکټر ته دغه پکار ده چې هر چېرته په هره ټولنه کې او هر ځای کې چې کینې ناستې ولاړه وي، غم وي، ښادي وي، دوی باید په دغه مورد کار وکړي. بل د ټولنې هر لوستی کشر او هر هغه څوک چې دغه زیان درکولی شي، دوی باید دغه کار وکړي تر څو دغه ستونزې او دغه ټولنه له دغه ستونزې نه وساتي. استرار صاحب تاسو وړاندې یادونه کړې وه چې سالم مصروفیت هم د نشهیي موادو په مخنیوي کې ډېر مهم یا رغنده رول لري، لیکن زیاتره موږ داسې کسان د معلوماتو له مخې لیدلي چې هغه سالم مصروفیت لري او ترڅنګ یې ښه کاروبار لري یا بډایه خلک دي، خو دوی هم هغه د ځان لپاره بیا هم دغه نشه یو عادت ګرځولی دی چې ښه مثال دغه د شرابو څښاک دی. د دوی لپاره ستاسو غوښتنه دوی ته څه ده او دغه کار ولې کېږي چې دوی پوهېږي دغه د انسان وجود ته ضرر رسوي او بیا هم دوی دغه کار ته مخه کړې ده؟ ځکه موږ او تاسو که لاړ شو دغه څېړنه یا تحقیق وکړو، زه فکر کوم دغه فیصدي به ډېره کمه وي چې یو څوک سالم مصروفیت ولري او بیا د دې باوجود بیا هم راځي نشه کاروي. خو که یو داسې څوک چې هغه سالم مصروفیت هم لري، ښه تجارت هم لري، د اقتصادي ستونزې هم په کور کې او فامیل کې نه لري که نه، بیا هم راځي دغه ډول نشه کوي. زه فکر کوم هغه به د مستۍ وجه وي، یعنې د ده عقل زه فکر کوم د 2 کلن ماشوم سره هم نه تشبیه کوم، ځکه چې د دومره سالم مصروفیت ترڅنګ هم دی بیا راځي چې څه چې اسلام حرام ګرځول دي، څه چې طبابت حرام ګرځولی دي او څه چې په دې باندې دی پوهېږي چې کله زه شراب ډرینک وکړم، نشه وکړم، زه هغه د وجود هغه خپل وجود له لاسه ورکوم، بې حاله کېږي، د دې باوجود هم بیا راځي. خو زه دوی ته دغسې توصیه کوم چې نوره هغه کفري نړۍ چې دغه شیان کې عام دي. ما په تېر کال مې یو راپور ولیدو چې امریکا چې دغه شی بیخي کې عام دی، یعنې په دې باندې ممنوعیت نشته چې یو څوک شراب څښي خرڅوي که نه، خو د دې باوجود چې د جنایي پېښې په امریکا کې ډېرې شوي، نو دولت تصمیم ونیو، البته سنا مجلس تصمیم ونیو چې موږ باید د شرابو په خرڅولو او د شرابو په څښاک باندې یوه اندازه قوانین تطبیق کړي چې د هغې ورځ ته ورځ مشخصه کی چې مثلا یعنی دغه بڼه محدوده کی. بله نو د دې په خاطر چې دغه ټولنه له ستونزو مشکلاتو نه خلاصه شوي او دغه ځوان چې دی معتاد دی، روږدی دی، په شرابو روږدی دی، په بل ډول نشه روږدی دی، هغه د خپل ځان، خپل ټولنې او د کورنۍ د اوږو بار نه وي او هغه خپل ځان یې سالم ساتلی وي. زما ورته توصیه ده، ډاکټر صاحب دلته ناست دی، لاړ د شي له بل چا د پوښتنه وکړي، دوی باید هغه خپل صحت ته پام وکړي، دوی دغه شی که نه کېږي لاړ د شي د امنیې قمندانۍ سره د خبره وکړي، هلته د معتاد هغه ځای چې هلته معتادین پکې درملنه کېږي یا درملنه کېږي، ورته شي هلته ثبت نوم وکړي او له دې بد عمل نه د ځان وژغوري. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. حرار صاحب راځو ډاکټر صاحب ته بیا هم راځو، خو حرار صاحب تاسو یو پوښتنه هم دغه ده چې که څه هم تاسو په دغه سیمه کې یا په لور اطرافي سیمو کې د نشهیي موادو کرکیله له منځه وړې ده یا تر ډېره له منځه تللې ده، خو بیا هم زیاتره کسان دي اوس په درملتونونو کې ځینې د نشهیي موادو لپاره استعمالیدونکي درمل چې دي چې هغه د یو انسان لپاره په د ناروغۍ مطابق یا د ناروغۍ اړوند دغه درمل ورکول کېږي، خو دوی له حده زیات یا د خپل د نشې لپاره استعمالوي کاروي. دغه لپاره ستاسو پلان څه دی او ترڅنګ به دغه برخه تاسو کنټرول کړې ده؟
بلې موږ د هغه ځایونو چې خلک پکې تداوي کیږي له بده مرغه ځینې مواد شته چې د نشې او د نشې لپاره استعمالي او کارول کیږي. موږ د خوست ولایت د صحت عامې ریاست سره په ګډه تفاهم او هماهنګۍ د ځینو درملتونونو څخه لیدنه ترسره کړې او هغه موارد چې د نشې لپاره استعمالیږي پر وړاندې اجرات ترسره شوي دي. دغه کار شوی دی او تصامیم نیول شوي دي، البته د خوست ولایت د صحت عامې ریاست سره په ګډ تفاهم. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. که څه هم د نشهیي موادو پر وړاندې هغه د زیانونو او ترڅنګ هغه د معتاد کوم ستونزې پیدا کېږي، اقتصادي ستونزې باندې موږ تاسو ډېرې خبرې وکړې، خو بیا هم نشهیي مواد د انسان وجود ته کوم زیانونه ډېر اړولی شي؟ ډیره مننه. په لومړیو کې په دې باندې خبره وکړې. په عموم کې د انسان وجود یو حیاتي او همدا ډول فزیکي فعالیتونه د ژوند په هره برخه کې درلودلی شي، زیانونه ورته اړولی شي، چې له هغه له جملې څخه په عموم کې د انسان عصبي سیستم، حافظه کمزوري کېږي، انسان د اضطرار، ویرې او ډار سره مخامخ کېږي، انسان په ټولنه کې د یو ښه شخص، سالم شخصیت په بڼه باندې دا رول نشي لوبولی. او ترڅنګ یې ما په لومړیو کې هم یادونه وکړه چې د خولې بېلابېلو ناروغۍ، د مرۍ، سږو کینسرونه، په عموم کې د معدې زخمونه ان تر دې چې معده د سوری کېدو تر حالته پورې ورسوي، او همدارنګه په 80% د سږو سرطان د همدې څخه سرچینه اخلي. او د دې څخه ورهاخوا دغه انسان په ټولنه کې د ټولنې باندې بوج ګرځي، د ټولنې لپاره د زغم وړ نه وي. لومړیو کې فرد وي، فرد ټولنې ته خپل سرایت کوي، ځکه دغه فرد چې دی په ټولنه کې فامیل لري، کورنۍ لري، دغه کورنۍ هم د اعتیاد په لوري درومي. نو د انسان په بېلابېلو سیستمونو باندې، هضمي سیستمونه، عصبي سیستمونه، ان تر دې چې د ینه د خرابېدو سبب کېږي، په اصطلاح د کولمو، همدا ډول د سږو بېلابېلو کینسرونو سبب کېږي، چې تر ټولو لوی لامل په توابت کې د دغه کینسرونو سرچینه د سیګرټو او همدا ډول د عصبي ناروغیو، د شراب، هیروین، اپیم او نورو موادو څخه ردرومي. او تر څو چې دا انسان کنټرول نشي، انسان به د ټولنې د اوږو بار یا ټولنه د هغې څخه رنځ وړي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه به هرار صاحب تاسو ته راجع کېږي. هغه کسان چې ستاسو غږ اوري، هغې ته ستاسو پیغام څه دی؟ زموږ پیغام خو د ټولو امنیتي ځواکونو په استازیتوب خوست میشتو ته پیغام دا دی چې د نشهیي توکو له پلور او اعتیاد څخه جدي ډډه وکړئ، ځکه امنیتي ځواکونه د دې مواردو پر وړاندې جدي پالیسي لري، او هغه مواد چې په هر ځای کې کشف شي، پلورونکي او هغه به کشف کېږي، محاکمو ته سپارل کېږي. امنیتي ځواکونه یې پر وړاندې د جدي او کوټلو اجرااتو تابع لري. ډیره مننه. کور ودان د خوست امنیه قومندانۍ ویان طاهر احرار، ډاکټر عاشق الله او ترڅنګ یې ځوان قدرت الله ترار څخه چې زموږ سره په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. درنو اورېدونکو، په ژمن راډیو کې ژمن شننه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. دغه خپرونه د یونسکو په ملاتړ خپرېږي او وړاندې کېږي. کور ودان زموږ نور خپرونه هم مه هېروئ. ژمن شننه، ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.